ګرانو ورونو او خويندو، هڅه وکړه چې هره ورځ یو څه نوي زده کړې، ځکه زده کړه یوازې د دنیا لپاره نه ده، بلکې دا د آخرت لپاره هم رڼا ده. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي: آیا پوهانو او ناپوهان سره برابر دي؟ دا مونږ ته ښیي چې علم څومره لوی مقام لري. ژوند لکه یو سمندر دی او زده کړه پکې د لامبو وهلو هنر. که ته ودرېږي نو ډوبېږي، خو که زده کړه کوې مخ ته ځې نو ځان هم ژغورې او بل ته هم لار ښیي. هره ورځ یو نوی فکر، یو نوی مهارت او یو نوی حقیقت ستا ذهن ته غذا ورکوي، ستا فکر پراخ کوي او ستا باور پیاوړی کوي. ګرانه وروره، دا مه هېروه چې نړۍ تل بدلیږي او څوک چې زده کړه پرېږي هغه له زمانې وروسته پاتې کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دي: د علم ترلاسه کول پر هر مسلمان فرض دی. نو که ته نن یو کوچنی ګام هم واخلې، سبا به یو لوی بدلون ووینې. مطالعه وکړه، پوښتنه وکړه، تجربه وکړه، ځکه هر نوې څه یوه نوې دروازه ده، د بریالیتوب پر لور، د ځان پیژندنې پر لور او د الله د رضا پر لور. په یاد ولره، یوازې دنیاوي علم مه زده کوه، بلکې هغه علم هم زده کوه چې تا الله ته نږدې کوي. هڅه وکړه، زده کړه وکړه، وده وکړه، ځکه ژوند د علم له لارې ښکلی کیږي او انسان د علم له لارې لوی مقام ته رسیږي.